امام علی شاه منظر صاحب کلام د ګستاخ باره کې چې ډیوې ته څنګه مقام ورکمه د نمر برابر، ډیوې ته څنګه مقام ورکمه د نمر برابر، څنګه کیدی شي چې کیکر شي د نختر برابر. او دغه دړون تقلید انجام دی چې سره د عقل، دغه دړون تقلید انجام دی چې سره د عقل، هر چاته ګورو د نبی خیر البشر برابر. او چرته د دې وخت رهبران او چرته هغه هستی، چرته د دې وخت رهبران او چرته هغه هستی، نه باچا خان او نه عمران د پیغمبر برابر. او د شنې او سرې جنډې کټولي په زمزم وینځئ، د سرې او شنې جنډې کټولي په زمزم وینځئ، والله کشي د محمد د یو صادر برابر. او دا اوسنۍ د کرسۍ اوږي دا غلیظ او پلید، دا اوسنۍ د کرسۍ اوږي دا غلیظ او پلید، دا خطاکار او بیا د هغه پیغمبر برابر. دا محلونه سر خارونه، دا بنگلې او پلازې، دا محلونه سر خارونه، دا بنگلې او پلازې، نه د روضې برابر نه یې د یو در برابر. او دا زه چې ځان ته افلاطون د شاعرانو وایم، دا زه چې ځان ته افلاطون د شاعرانو وایم، زه د هغه د فلسفې وړاندې د خر برابر. او ما به جنت ته د دې وخت سیاستدان نه بوزي، ما به جنت ته د دې وخت سیاستدان نه بوزي، دا رهبر څنګه کړم د هغه لوی رهبر برابر. او چرته هغه پاکه هستی او چرته دا ګناهګار، چرته هغه پاکه هستی او چرته دا ګناهګار، خبرې خوند کوي اشنا خو برابر برابر. او زما غزل ته دې څوک دومره مقام نه ورکوي، بس صفت دومره چې جایز وي د منظر برابر. او چرته د دې وخت رهبران او چرته هغه هستی، نه باچا خان او نه عمران د پیغمبر برابر.